ولې دا زما ښځه ده او زه هغې له پیسې رالیږم په غلا به یې رالیږم په پټه به یې رالیږم ولې دا پردی ده دا زما غلط تعلق دی دا زما غیر فطري تعلق دی دا زما غیر اخلاقي تعلق دی دا زما پردی ده چې لکه مطلب دا د غلا تعلق دی نه خپله ښځه به او دې کور کې نورې به لا شي ښځې دي وایي نورې ښځې د نورو خاوندانو دي نورو ښځې هغه د نورو خلکو به ما باندې د دې حق د هر چا نه ډېر دی ښکاره پیسې به خپلې ښځې له د پښتو په ملک کې خپلې ښځې له د بار ملک نه ښکاره پیسې نشي رالیږلې بیا د سره بغض کوي رونه نه خفه کېږي ویا ښځې له پیسې رالیږي ولکه پیسې وي ټولې ښځې له رالیږي نو کفر یې وکړو ولې هندو شو خپلې ښځې له خپله په نکاح شوې د وړو مورې ده او د الله د پیغمبر ورته وینا ده چې د دې خیال وساته د قرآن ورته وینا ده چې وعاشروهن بالمعروف د قرآن ورته وینا ده چې وعلى المولود له رزقهن وکسوتهن د دې د جامې جوړې به خیال ساتي او د الله د نبی صلی الله علیه وسلم ورته وینا ده چې الطفهم باهله چې خپل کور والو سره څوک ډېر مین دی نرم دی مهربان دی دا بهترین سړی دی دا بهترین سړی دی کله ورته داسې ویلي دي خیارکم لنسائهم په تاسو کې بهترین سړی ښه سړی هغه سړی دی چې خپلې ښځې سره دی ښي دا خو د الله د نبي وینا ده نو خپلې ښځې له به پیسې که په تنخوا کې وله ورکې مخکې د مونږ یو ملګری و هغه په دې خبره باندې پلار ورته غوسه شوی و مور ورته غوسه شوې وه چې ته ولې په تنخوا کې دې ښځې له پیسې ورکې دا کفر دی دا ښځه چا ته ناسته ده دې مور پلار د چا دپاره پرېښي دي دې خپل کور هغه خپله خور د چا دپاره پرېښي دي دغه خپل کلی د چا دپاره پرېښی دی د دې پړه کې ته یې که ټوله دنیا روانېږي د دې ښځې به دومره پروا نه وي خو که د خاوند د درد اوري نو دا ښځه به خفه کېږي دردېږي دا ستا دپاره چې ته خاوند دی او تا ته الله او رسول ویلي دي چې د دې خیال وساته خو زما او ستا دا معاشره چې کوم ده د پښتو نظام دا وایي چې نه دې له به نه ورکې دا به پلار له راولیږي دا به رور له راولیږي او دا به پلانکي له راولیږي نو هغه به دې له بیا ورکوي سل به دې له ورکوي سل به دې له ورکوي زر به دې له ورکوي دام کور کې وي ښځه ده نه روره انصاف دې ته وایي دا د دې خاوند دی ویم په دې باندې یو سړي ښځه پرېښې وه هغه ملګری د مونږ چې خاوند و خپلې ښځې له پیسې ورکولې په تنخوا کې او پلار او مور ورته وایي چې نه دا کار به نه کوې دې له به نه ورکوې دا خو ته تنخوا ټوله په دې باندې خرابوې به څه ورکولې 200 روپۍ به یې ورکولې وی دا پرېږده دا پرېږده او پرېښودم په دې خبرو باندې نه که د مور او د پلار خبره تاته وي فرمایش تاته وي یو اهم وجه پکې د ښځې د پرېښودو دپاره نو ټیک ده خو که وجه پکې نه او بلا وجه تا ته مور پلار اسې وایي چې اسې پرې د هغې اسې نه راخوښه کله خو مور پلار دا به وي چې دې ماله چاپي ونه کړه دې ماله پلانکی خبره ونه مله ډېر سخران داسې شته ډېر سخران داسې شته چې د مالې په خدای قسم انګیندو ته لاس اچوي